په 1403 کال کې په افغانستان کې د څلورو لویو بندونو پروژې په 1403 کال کې د افغانستان د انرژۍ او اوبو وزارت د اوبو سرچینو او انرژۍ تولید د مدیریت لپاره بنسټیز او ستراتیژیک ګامونه پورته کړل. د وزارت تمرکز د دوامداره پراختیا په اړه د ملي او سیمه ایزو پروژو د پلي کولو له لارې د هیواد د زیربناوو جوړښت بدل کړ او د خلکو د اساسي اړتیاوو په پوره کولو کې مهم رول لوبولی دی. سږکال څو لویې پروژې او لسګونه کوچنۍ پروژې بشپړې او عملي شوې دي. هغه پروژې چې له یوازې د څښاک اوبو رسولو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو کې ښه والی راوستی دی، بلکې د برېښنا تولید، د سیلابونو کنټرول او د ځمکې لاندې سرچینو پیاوړتیا لپاره هم اساس برابر کړی دی. د بندونو د جوړولو برخه کې د څلورو مهمو بندونو جوړول او بشپړول بشپړ شوي دي. په کابل کې د شاو عروس بند چې د 9 میلیون متره مکعب اوبو د ذخیره کولو، 2 میگا واټه برېښنا تولیدولو او 3050 هکټاره ځمکې د خړوبولو وړتیا لري. د زابل ولایت د امیر بند چې موخه د سیلابونو کنټرول، سیمه ایز برېښنا تولید او د کرنیزو اوبو برابرول دي. د لوګر ولایت د سرخاب بند چې د پراخې بیا رغونې وروسته یو ځل بیا د زرګونه هکټاره ځمکې د خړوبولو لپاره وکارول شو. او د نیمروز ولایت د کمال خان بند دریم پړاو چې ځانګړی ستراتیژیک او سیمیز اهمیت لري او د 104 هکټاره ځمکې د خړوبولو ظرفیت لري. سربیره پردې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له 130 څخه ډیر چکدم جوړ شوي، کوم چې د اوبو سرچینو تنظیمولو، وچو ځمکو بیا رغولو او د باراني موسم په جریان کې د اوبو ذخیره کولو کې ډیره مرسته کوي. د نوي کېدونکې انرژۍ یا تجدید پذیر انرژۍ په سکتور کې د 115 لمریزې برېښنا فابریکو بشپړېدل چې ټول 10 میگا واټه برېښنا لري د پاکې او دوامدارې انرژۍ په لور د یوې نوې تګلارې روښانه نښه ده. همدارنګه په دې سیمه کې 12 نورې پروژې تر تطبیق لاندې دي. په پکتیا کې د پلتوني بند، په هرات کې د پاشدان بند، په جوزجان کې د اغاجان بند او په فراه کې د بخشابان بند د انحراف تونلونو په څیر پروژې هم د وزارت د فعالیتونو جغرافیایي تنوع او د هیواد محرومو سیمو ته پاملرنه شي. په 1403 کال کې د انرژۍ او اوبو وزارت فعالیت د زیربناوو د پراختیا، د سیمه ایز اقتصاد د پیاوړتیا او د افغانستان لپاره د یو باثباته او ځان بسیا راتلونکي په لور د حرکت لپاره د قوي اداري ښکارندویي کوي. په داسې یو حالت کې چې هیواد له ګڼو اقتصادي او سیاسي ننګونو سره مخ دی، د داسې پروژو پلي کول د راتلونکو نسلونو لپاره د خدماتو وړاندې کولو او د ښه سبا جوړولو لپاره د ژمنې سمبول دی.